السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو. نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم عزتمندو. ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د کرک سره تعلق لرونکی یو بوډا سړی چې ځان یې شرمولی دی او دوه ځوانان زمن یې قتل کړي دي او خپله بوډۍ ښځه یې قتل کړې ده. آیا دا یې ولې قتل کړي دي؟ ملګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په روشني چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي، او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه راغلې دی. د کرک سره تعلق لرونکی یو بوډا سړی چې ځان یې شرمولی دی د خپل د روژه ماتي نه پیلې خپل دواړه زمن قتل کړي دي او دا یې ویلي دي چې پولیس ته دا وینا کړې دی چې آیا زما زمنو ښځو په خپله کې جګړې کولې چې د هغې په وجه باندې دوی ته هر ټیم ما ویل چې داسې مه کوئ، خو دوی چونکې زما خبره نه منله ما به زمنو لاوې، خو د زمنو زما خبره نه منله چې د هغې په وجې زه ډېر زیات مجبوره شوم او ما باندې روژه هم ختې وه چې د هغې په وجه باندې ما کلاشنکوف راواخیستل او دواړو چې کله مې په ښځو باندې حمله وکړه نو دا خاوندان یې ما باندې راغله چې د هغې نه بعد بیا ما په دا خاوندانو باندې ډز وکړي او دواړه مې قتل کړل. چې دا ما قتل کړل د هغې نه بعد بیا ما باندې ښځه راغله او هغې زه ونیولم چې د هغې نه بعد زما دماغو کار ونه کړو او ما ښځه هم وویشته. ما یقینا چې ډېر زیات ظلم زیاتی کړی دی او زه شپېمانه یم، خو چونکې ما اوس کار کړی دی او چونکې ټوله غلطي مې د زمانو ده ځکه چې دوی به د خپلو ښځې نه سمولي او یو بل سره به دوی خپله کې جګړې کولې، د خاوندانو سره به هم جګړې کولې او دوی ښځو به خپله کې هم جګړې، چې د هغې په وجه زه ډېر زیات مجبور شوم او ما داسې قدم او زه په دې خپل کار باندې ډېر زیات شپېمانه شوی یم. ملګرو ډېر افسوسناک غلط کار یې کړی دی د بوډا سره، چونکې داسې کار نه و په کار، خو چونکې خپل کور یې په ځان باندې وران. ملګرو زموږ د پولیس نه او د حکومت نه دا درخواست دی چې آیا دته د سخته نه سخته سزا ورکړي چې باید لپاره معاشرې کې څوک داسې کار او داسې قدم نه ویچتئ. ملګرو نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره روشني کلیک چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.